د دعا شرایط سړی وی دعا کوم او قبلیږي نه، نو دعا شرایط لري. نو عام علما 14 شرطونه وایي. یو شرط دا دی چې لاسونه به پورته کې تر اوږو پورې، او آخره کې به بیا په مخ باندې راکش کې. دا د سنن ابي داود روایت. دویم نمبر شرط دا دی چې دعا کې نو اول به د الله ثنا ووایې، الحمدلله رب العالمین. بیا به په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف ووایې، د هغې نه وروسته به دعا کې. دا د حدیث یو کتاب دی مجمع الزوائد ورته وایي، د هغې کې راغلی دي. دریم نمبر شرط دا دی چې دعا چې کې نو پورا عزم به کې چې الله یې قبلی. داسې به نه وی چې وبه کې ماسې ما الله نه قبلی، نو بې الله نه قبلی. نو پورا عقیده به ساتي چې الله دعا قبلی. دا بخاری شریف کې راغلی دی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث راوی دی. سلورم نمبر الله دعا قبلی خو چې د ګناه سوال نه کوي او د خپل ولی د پرې کولو سوال نه کوي. یا الله ورور می تباه کې، ماما او کاکا می غرق کې، او خدای دومره قدرت راکې چې د غفلانی سړی نه خو سر پرې کم. دا ټولې د ګناه خبرې دي. نو دا دعا الله نه قبلی. دعا کې به د ګناه خبرې نه کوي او د خپل ولی د پرې کولو خبرې چې پکې نه وي، نو دا دعا الله بیا قبلی. دا ترمذی شریف کې دی او حضرت جابر سے بھی د دې روایت کوي. پنځم نمبر چې سړی دعا کوي نو اول بزان ته کوي. دام ترمذی شریف کې راغلی چې تا الله وبخیني بیا بستا دعا د نور خلقو په حق لقبلیږي. نو چې ته په خپله دوزخي او ته الله نه بخلی نو دعا به دې څه قبوله شي. نو اول بزان یادی خدای اول ما معاف کی، نو بیا دعاګانې کوا، نو بیا به قبلیږي. شپږم نمبر دا دی چې د دعا د قبلیدلو څه وختونه دي هغه به تلاش کې، څه ځایونه دي هغه به تلاش کې، او څه چې دي احوال دي حالات دي هغه به ګورې. مثلا الله دعا د مز نه پس قبلی، الله دعا په شپه کې قبلی چې راپورته شي. الله فرمایي څوک شته چې دعا کوي چې قبوله کم. نو ځایونو ته وختونه به معلومه. دویم نمبر ځایونه به معلومه. جمعات کې الله دعا قبلی، د شهدا او پادیره کې الله دعا قبلی. حرم شریف ته لاړې هلته 10 ځایونه دي چې الله دعا قبلی. د کعبه مبارکه د دروازې سره، ملتزم شریف سره، حجر اسود سره، او رکن یمانی سره، او حتیم کې د کعبه مبارکه د ناوې لاندې مقام ابراهیم سره، زمزم اوبو سره، صفا کې، مروه کې، دا 10 مقامات تی الته دعا الله قبلی. نو ځایونه به ګورې او احوال تلاش بکې. بعضو حالاتو کې الله دعا قبلی. مثلا ډیر باران دی تیز، نو چې ته دعا کې نو الله قبلی. تیز باران وخت کې چې دی الله دعا قبلی. داسې چې اذان وشي او اقامت نه شوی نو اذان او اقامت وخت کې الله دعا قبلی. دا الله پاک نه واپس کوي. داسې سجده کې سجدې ته لاړې نو زړه کې د الله نه غواړه چې څه غواړې بس الله یې قبلی. یا هم داسې مونږ نه فارغ شي الله ته سجده ولګوه، خدای دا کار راته وکړي، دا راته وکړي، دا راته وکړي، دا راته وکړي. نو سجده کې الله دعاګانې قبلی. نو حالاتو ته به ګورې. یا یو سړی ډېر خفه دی، غمجن دی،
ته به ورشې هغه سره به کښېنې او هغه ته به د تسلی خبرې وکړي بیا به ورته ما ته دعا وکړه غمجن زړه کې او مات زړه کې د خدای رضا بیا ډېری نو داسې ګرځې به چې کوم ځای کې دعا قبلیږي هغه ځایونه به را پیدا کې او بیا به چې دی نو الله ستا دعا قبلی اوم نمبر دعا کې به قبلې ته مخکې دا د مسلم شریف روایت ته حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی دے اتم نمبر دعا با پا پٹا کے چغی بنوا ہے آنکا مقصود دے داو چی خلق پی امین ہوائی نبیا خیر دے دی دا پار دعا کے چی طالبان علماء پی امین ہوائی بیا مشکل نشت نہم نمبر دعا با دا شوق سرکے ځان به اخلاصې نه او الله نه به ډارېږي سترګې به لمدې کې کوشش به وکړي چې د سترګو نه دې اوښکې روانې شي که روانې نه شوې نو لمدې کا که نه لمدې دې نو ځان د جړا والا جوړ کا باکو و الا فتباکو یا وژاړه یا ځان جړغونه کا نو بیا دغه دعا الله قبلی او کنه ځان ته اخلاص یا الله ما وبخي زما مور او پلار وبخي او نیکونو وبخي او بس بیا په مخلاص کش کې او منډه کې دا دعا الله نه قبلی زمونږ یو ملګری یو ولی او بزرګ ته لاړم هغه د دې غر په دې سوکه کې اوسېده ما ورته وی ما ته ذکر وښایه چې الله را ناراضه شي راته بچی چې منځو کې نو بیا 33 کرته سبحان الله وایا 33 کرته الحمدلله 34 کرته الله اکبر ما ودا خو زوې ما بل ذکر راته وایا وی بچی 33 کرته سبحان الله وایا 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر ما وی زدا وایا ما راته وی بچی 33 کرته سبحان الله وایا 33 کرته الحمدلله 34 کرته الله اکبر ما ودا وې ما ویلې وې نه تلاوت کې ته وې د سوي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وې د سمو آیا د سوایا سبحان الله چې دا سین پزمکه وې او الله عرش ته ورسه د زړه حرکت ور سره یو ځای کا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله اکبر الله اکبر دسوی وایا ته خود دسوی سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله دسی مو آیا نو دعا چې د شوق نه کې د ډار نه کې نو دا الله دعا دا قبلی لسم نمبر دسی دعا به نه کې چې صرف سجع برابر ہے بعض خلق دعا کے اشعار غندی جوڑ کی نو دا دعا اللہ نہ قبلی یو لسم نمبر دعا افضل ادا دا چی دری کرتا ہو کی مسلم شریف روایت تے دا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہونا وی نبی علیہ السلام بچے کلم دعا کولا نو دری کرتا بے کول او چی استغفار بے کو نو دری کرتا بے کو نو دری کرتا دعا پکار دولسم نمبر پا دعا کے با پا اجابت کے تعجیل نکے چی یا اللہ بس دری قبول کا چی مازیگر نہیں راغلے چی زما کار شوے نو اللہ پاک دعا دے قبلی خو اللہ خو بادشاہ دے و حکیم دے اگا وقت گوری ابراہیم علیہ السلام دعا کئی خدایا اہل مکہ تا یو خیستہ پیغمبر ورکا 3000 کال بعد قبول شو آدم علیہ السلام دعا کئی خدا جنت کے میں چکمونا خوڑا لیوا تیرا تماف کا 300 کال بعد قبول ہو دعائے 300 کال مخ کے کرے نو تعجیل با پا اجابت کے نہ کہ اللہ قبلی خو اللہ پاک چے دے حکیم دے
د هغه په دې تاخیر کې حکمت پروتي نو زړه به نه خفه کې 14 نمبر د ګناه نه به توبه کې کومه ګناه چې کې چې خدایه د نن نه پس به دا نه کوم نو بیا د الله دعا قبلوي 14 نمبر د خلکو چې کوم حقونه د سره دي یا مال یا ځمکه یا روپۍ یا چاته د کنځا کړي څوک دې وهلی دی هغه حقونه ختم کا نو چې حقونه پردي در نه ختم شو بیا د الله دعا قبلوي 15 نمبر د الله په احکامو به عمل کې 14 نمبر دریو اشخاص الله دعا خامخا قبلای یو د مور او پلار دعا قبلی دویم د مسافر دریم چې یو غایب مسلمان بل غایب تا دعا کوي نو دا